هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دیتا سورة اخلاص ویائی پا مکہ کے نازل شوی دی. دی عبداللہ بن مسعود او ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایتی ندی چې مشرکون او قریش روغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته د خپل رب نسب مشته وشیا، نو الله رب العزت دغه صورت نازل کړ. قول ورته وویه اے محمد صلی الله علیه وسلم، هو الله چې الله تعالی یو دی، هو الله چې الله تعالی احد یو دی، الله الصمد الله بحاجت دی، لم یلد نتر څوک پیدا شوی دی، ولم یولد او ند چانا پیدا شوی دی، ولم یکن له او نشته هغه الله رب العزت لرا کفوان برابر احدن هیڅوک. مسلمانان ورنه د دغه سیرت ډیر فضایل بیان شوی دي، په ډیر احادیث په کثرت سره د روایتونو بیان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلف وختونو کې په مختلفه طریقې سره خلق ته دا ویل دي چې دغه سورته اخلاص د قرآن عظیم شان د 3 حصے برابر ده. ورنه قرآن